السلام علیکم. دا زیاتره ملګري وایي چې زمونږ ویښته وځي یا د ویښتو مضبوطوالي دپاره مونږ کمې ګولۍ استعمال کوو. صحیح ده. نو دې څخه دنیا شه میډیسنز راځي، خو نن مونږ په داسې میډیسن باندې ویډیو کوو. مطلب دا چې د هغې دونه ساید افیکټ نشته. صحیح ده. دا پریورین ان کیپسول دی، په ټول سعودي عرب کې او په ګلف کنټریز کې میلاویږي او په هر فارمیسي کې ایزیلی اویلیبل دی. د دې کې چې دی نو میلټ ایکسټریټ دی، څه ته چې مونږ باجره وایو. صحیح شو. ویټ جرم آیل دی پکې. د هغې نه علاوه چې دی سیسټین دی پکې، امینو اسید چې مونږ څه ته وایو، او پینتونویک اسید دی، وایټامین B5. نو دا یو ارګینیک میډیسن دی. صحیح شو. دا تاسو ځان راغستی شئ. او بل دا خبره چې دا مایسچرایز کوي، مطلب دا چې ویښته غوړی. صحیح شو. نو د هغې د وجې چې دی نو خشکي نه کېږي په ویښتو کې. صحیح شو. او بل دا خبره چې چا ویښته دوه سرونه کوي، صحیح ده، او کمزوري، نو د هغې دپاره هم استعمالولی شي. او بل دا خبره چې چا ویښته ډېر زیات وځي، نو هغوی هم استعمالولی شي. پروفایلکټیکلی د احتیاط دپاره هم استعمالولی شي. صحیح ده. دې ډوزیج داسې ده چې سهار او ماسخوتن 2 ټایمه خورئ. صحیح ده. ناشتې نه پس، سهار د ناشتې نه پس او ماسخوتن روټۍ نه پس. هر یو ملټي وایټامن چې موږ استعمالوو، نو دا خپل ریزلټ چې دی نو 3 میاشتې پس ورکوي. نو دا تاسو د 3 میاشتو نه ول د 4 میاشتو پورې خوړی شئ. صحیح ده. او کم چې فرض که د 4 کالو نه ول 12 کالو پورې کم ماشومان یې، صحیح شو، نو هغوی یو روزانه خوړی شي. صحیح ده. نو دا تاسو راواخلئ. په ټول سعودي عرب کې ګلف کنټریز کې اویلیبل دی. صحیح ده. او بل دا خبره چې ارګینیک دی، نو دونه نقصان یې نشته. دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېشن، تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.